د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې ما د باطل په مخ کې سر چرته ټټ کړه نه دې ما د باطل په مخ کې سر چرته ټټ کړه نه دې فرزند شاه علی حیدر یم ما او پیژنې فرزند شاه علی حیدر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې ینم بژوند لرم زه تل د تاریخ په پاڼو نوم بژوند لرم زه تل د تاریخ په پاڼو د هر منکر په مخ کې غر یم ما او پیژنې د هر منکر په مخ کې غر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې یاد کربلا زمکه میرا د پاک وینې وخوړ د کربلا زمکه میرا د پاک وینې وخوړ خو حق فرض د درو نظر یم ما او پیژنې خو حق پرست درو نظر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې یا چې یم ژوند کوم صفات دا اهل بیت مدام چې یم ژوند کوم صفات دا اهل بیت مدام شاعر جعفر د حشنغر یم ما او پیژنې شاعر جعفر د حشنغر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې د فاطمه لخت جگر یم ما او پیژنې نو سید پاک نبی سرور یم ما او پیژنې دا ښکلی نظم په آواز وړاندې کیږي د ډېر ګران او محترم رور جناب محمد صالح حقیار او شاعر ماسټر حاجی جعفر علي والسلام.